د ملا یعقوب هڅو رنګ راوړ. د نجونو پوهنتونونه خلاصیږي. د نجونو د تحصیل په تړاو لوړپوړي چارواکي زبردست اعلان وکړ. دا چې څه یې ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هیله څرګنده کړې چې د راروان کال د وری میاشتې پورې به د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دلاور له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که ښځینه زده کوونکي اسلامي حجاب مراعات کړي تعلیمي مرکزونو ته به د تللو اجازه ولري. هغه وویل تر حمل پورې به انشاءالله داسې یو تصمیم ونیول شي چې هغه به له شریعت او افغاني عنعناتو سره مطابق وي، هم د لیسو او ابتدایه یعنی ښوونځیو او هم د پوهنتونونو په باره کې. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت حکومتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې امر وکړ چې د کابینې د پریکړې له مخې د ښځو زده کړې تر امر ثاني ځنډول شوي دي. دغه اقدام په افغانستان دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه وپارول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نظام احمد ندیم د دغه فرمان له صادرېدو څو ورځې وروسته د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې د طالبانو لخوا چلیږي د حجاب نه مراعات کېدل، له شرعي محرم پرته سفر کول، منکرات، د نجونو لیلیې او د نجونو او هلکانو مخلوط ټولګي په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړې د ځنډولو لاملونه وبلل. له دغې مرکې څو ورځې وروسته ندیم په یوې وینا کې چې ویډیو یې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه وویل چې د اسلام دین تر ملي ګټو د ټولنې تر پرمختګ او تمدن زیات اهمیت لري. خو شهاب الدین دلاور وایي د طالبانو لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو امر موقتي دی. د روان تعلیمي کال په پیل کې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي او هغه مهال یې دا پریکړه موقتي وبلله. خو تر اوسه دغې ډلې د نجونو دپاره د منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. طالب چارواکو تل ټینګار کړی چې ښځو ته به د اسلامي ارشاداتو او ارزښتونو او افغاني دودونو او عنعناتو په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. خو دا یې نه ده مشخصه کړې چې د افغاني دودونو او عنعناتو څخه د هغوی دقیق تعبیر څه دی. د ښځو او نجونو پر کار، زده کړه او ټولنیز ژوندانه باندې د طالبانو بندیزونه د پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. نړیوالو سازمانونو او له افغانستان سره مرستندویه هیوادونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو دا ډول چلند به له افغانستان او اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر ټکنی کړي.